ولې ځینې خلک بریالي کېږي او ځینې ناکام پاتې کېږي؟ السلام علیکم دوستانو، نن به موږ د یو ډېر مهمې موضوع په اړه خبرې کوو. هغه موضوع دا ده چې ولې ځینې خلک په ژوند کې بریالي کېږي خو ځینې بیا همیشه د ستونزو سره مخ وي او خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته نه رسیږي. آیا بریا یوازې قسمت دی؟ آیا بریا یوازې د پیسو او امکاناتو پورې تړلې ده؟ که حقیقت وایو نو بریا د انسان د فکر، عادتونو او د هغه د ورځني ژوند د انتخابونو پایله ده. نن به موږ دغه مهمو حقیقتونو په اړه خبرې وکړو چې کولی شي د انسان ژوند بدل کړي. که دا خبرې په خپل ژوند کې عملي کړي نو یقینا به په ژوند کې مثبت بدلون وویني. لومړی او تر ټولو مهم شی د انسان فکر دی. انسان چې څنګه فکر کوي هماغسې عمل کوي او چې څنګه عمل کوي هماغسې پایله ترلاسه کوي. که یو انسان تل منفي فکر کوي او تل دا وایي چې زه نشم کولی یا زما قسمت خراب دی، نو دا فکرونه د هغه د عملونو مخه نیسي. او هغه خلک چې بریالي کېږي هغوی تل مثبت فکر کوي. هغوی پوهیږي چې ستونزې د ژوند یوه برخه ده خو هغوی د ستونزو پر وړاندې نه تسلیمیږي. هغوی هر ستونزې ته د یو درس په توګه ګوري او هڅه کوي چې د هغې څخه زده کړه وکړي. دوهم مهم شی د وخت ارزښت دی. وخت د انسان د ژوند تر ټولو لویه شتمني ده. پیسې که له لاسه وځي بیا هم ترلاسه کېدی شي، خو وخت چې تیر شي هېڅکله بیرته نه راګرځي. ډېر خلک خپل وخت په بې ګټې کارونو مصرفوي او بیا وروسته پښیمانه کېږي. خو بریالي خلک د خپل وخت قدر کوي. هغوی خپل وخت د زده کړې، کار کولو او د خپلو هدفونو لپاره کاروي. دوی پوهیږي چې هر دقیقه د هغوی د راتلونکي جوړولو لپاره مهمه ده. دریم مهم شی د انسان عادتونه دي. انسان د خپلو عادتونو محصول دی. که د انسان عادتونه ښه وي نو د هغه ژوند هم ښه کېږي، خو که عادتونه خراب وي نو د انسان پرمختګ هم ودرېږي. ځینې عادتونه شته چې د انسان بریا له منځه وړي، لکه سستي، ټال مټال کول او د ستونزو پر ځای شکایت کول. بریالي خلک دا عادتونه نه لري. هغوی هره ورځ هڅه کوي چې خپل ځان ته وده ورکړي. څلورم شی دوام او حوصله لرل. بریا په یوه ورځ نه ترلاسه کېږي. هر لوی هدف وخت غواړي، صبر غواړي او دوام غواړي. ډېر خلک خپل هدفونه زر پرېږدي ځکه چې هغوی سمدستي پایله غواړي، خو بریالي خلک پوهیږي چې لوی بدلونونه وخت نیسي. هغوی هڅه کوي، ناکامیږي او بیا هڅه کوي او بیا هم نه تسلیمیږي. همدا دوام دی چې په پای کې انسان بریالیتوب ته رسوي. پنځم مهم شی زده کړه او د ځان پرمختګ دی. بریالي خلک زده کړه هیڅکله نه بندوي. هغوی هره ورځ هڅه کوي چې یو نوی شی زده کړي. کتابونه لولي، د نورو خلکو تجربې اوري او خپل مهارتونه لوړوي ځکه چې نړۍ هره ورځ بدلیږي. او که انسان زده کړه ونه کړي نو شاته پاتې کېږي. علم او پوهه د انسان د پرمختګ تر ټولو لویه وسیله ده. نو دوستانو، که غواړئ چې زموږ ژوند بدل شي نو باید خپل فکر بدل کړو، خپل عادتونه بدل کړو او د خپل وخت قدر وکړو. یاد ولرئ، بریا د یو لوی بدلون په نتیجه کې نه راځي بلکې د کوچنیو خو دوامداره هڅو پایله ده. که هره ورځ لږ پرمختګ وکړو نو په راتلونکي کې به لوی بدلونونه ووینو. نو د نن نه فعل وکړئ او د خپل ژوند د بدلون لپاره لومړی قدم واخلئ. که دا ویډیو تاسو ته ګټوره وه نو د ګایډډ مایند چینل سبسکرایب کړئ او پیج فالو کړئ تر څو زموږ نورې الهام بخښونکې ویډیوګانې هم وګورئ. مننه.